بسم الله الرحمن الرحیم. د هوریت رادیو ډیرو درنو اوریدونکو لیدونکو خدای دې وکړي چې تر دې دمه به روغ جوړ او د صحت جامې به مو پر تن وي. دا چې د امریکایانو د تیر شل کلنې اشغال په وړاندې په افغانستان کې زیاتو ځوانانو مجاهدینو سرښندنې کړې وي، په بېلابېلو برخو کې قربانۍ ورکړې وي. د دې دپاره یې مبارزه کوله تر څو اشغالګر له افغانستانه ووځي او موږ د یو استقلال خاوندان شو. په دغه اوږده شل کلنه مبارزه کې ګڼې سرښندنې وشولې، ګڼې قربانۍ مجاهدینو ورکړلې او زندانونه یې تیر کړه، تکالیف یې تیر کړله. بالاخره چې اسلامي امارت په دې وتوانېدو چې په تودو سنګرونو کې د جګړو په اساس باندې نړیوال اشغالګر او د هغوی داخلي همکاران دې ته اړ کړي چې د افغانستان ووځي او افغانستان په بشپړ ډول د اسلامي امارت منګولو ته ولویږي او په ټول افغانستان کې د اسلامي امارت د حاکمیت منګولې کلکې شي. په همدې اساس باندې ګڼ هغه مجاهدین چې د سنګر په سړو تودو کې وخت تیر کړی دی، د هغوی د ژوند مستندې کیسې، د هغوی د ژوند مستند داستانونه موږ هڅه کوو چې په سنګر تر څوکو پروګرام کې تاسو سره شریک کړو. نو په همدې اساس باندې نن هم په د همدغې سرښندنو او د همدغې ګرمو سنګرونو د سړو تودو راتېر شوی یو داسې مجاهد را سره په خپرونه کې مېلمه دی چې تاسې به د خبرې واورئ، د ژوند کیسه به را سره وڅارئ چې له په تېرو شلو کلونو کې څه ډول ژوند کړی و، څومره تکلیفونه پرې تېر شوي وو، زندان یې تېر کړی و او مخامخ هم د بهرنیو اشغالګرو او د هغوی د داخلي همکارانو سره په د جګړو په تاوده سنګرونو کې پاتې شوی و. نو په نن خپرونه کې را سره د ننګرهار د امنیه قمندانۍ د مطبوعاتو مسؤل ښاغلی الحافظ عبدالبصیر زابلی صاحب میلمه دی چې دا به د خپل ژوند مستنده کیسه او داستان د تاسو سره شریک کړي او له موږ سره. نو زابلی صاحب محترم، تاسو ته په خپرونې کې ښه راغلاست وایم. خدای دې وکړي روغ او جوړ باستی. مننه. اول تاسو ته ستاسو د طریقې څخه ستاسو د رسنۍ ټولو لیدونکو او اورېدونکو ته خاصتا د افغانستان ټول مجاهد ځورېدلي کړېدلي ولس ته د نبي علیه الصلاة والسلام تحفه وړاندې کوم چې عبارت دی د السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. الله جل جلاله دې تل په افغانستان کې همدغه سوله قائمه کړي. الله جل جلاله دې افغانان برقراره کړي. خدای پاک جل جلاله دې لکه هم اوس چې څنګه امنیت دی او څنګه ورورولي ده، څنګه د افغانانو په منځ کې اتحاد او اتفاق دی، الله جل جلاله دې تل دا قایم او دایم ولري. ډېره مننه زابلی صاحب محترم. په لومړیو کې به راشو او له همدې ځای په مرکه پیل کړو چې جهادي مبارزه مو له کومه ځایه را پیل کړه او هغه وخت ستاسې عمر څومره و؟ جهادي مبارزه زه تقریبا د یو نیم کال وم او یو بل ورور مې و تقریبا هغه د شپږو میاشتو چې زه یتیم سوم، پلار مو شهید سو. نو بیا مو د سرپرستي نیکه ته پاتې سو. همدغه دوه ورونه وو، د نیکه سره وو، هغه مو خپل ژوند ناکم دغه چې و هغه ټوله هغه مخ ته وړلی نیکه مو. نو بیا زه تقریبا د 9 کال ومه چې نیکه مې دا فیصله وکړله چې ته به درسونه وایې، دیني زده کړې به کوې. نو ما چې کله درسونه شروع کړل، زموږ د زابل ولایت په شهر صفا ولسوالۍ کې یو مشهوره مدرسه ده چې د جلدک حاجي اغا صاحب په نامه باندې مدرسه ده. یعنې دغه حاجي اغا صاحب په هغه وخت کې ژوندی هم و، الله جل جلاله دې هغه رحمت وګرځي. دا یو کال یو نیم کال تر مخه وفات سو. خدای پاک جل جلاله دې جنت فردوس په نصیب کړي. نو هغه ډېره یو فضلي مدرسه وه، یو ډېره ښه مدرسه وه. نو هلته مو زده کړې شروع کړلې. اول مو ناظره وویل د قرآن عظیم شان، د هغه وروسته مو بیا د حفظ ترتیب برابر کړي. نو بیا مو حفظ کوي. نو دلته په خپل ولسوالۍ کې داسې تقریبا یو 2 ساعته مزل و د موټر. نو مدرسې ته به تلم او د جمعې یا په 2 جمعې کې به بیا کور ته راتلم. نو اول ورور دلته د نیکه سره و. نو دا درسونه مو ویل الحمدلله الله جل جلاله په مهرباني سره دې ته ورسېدم چې دستاربندي وکړم.
کله چې ما دستربندي وکړل نو بیا موږ ته 3 شپې رخصتي راکول په مدرسه کې چې تاسو ولاړ سئ دستربندي مو کړې ده 3 شپې په کور کې وکړئ د 3 شپو وروسته بیرته خپلو درسونو ته راسئ. په دې وخت کې زما یو کشر اکا و دا مجاهد و د کندهار د شاولی کوټ ولسوالۍ یو مشهور جهادي قمندان و چې په د امارت په تیره دوره کې شهید سوی هم و مولوي احسان الله احسان صاحب یو ډېر مشهور جهادي قمندان د هغه د وروره سره الحمدلله امانت فقیر په نام باندې و د هغه سره و هغه هم بیا شهید سو. نو زه چې کله کور ته راځم زموږ د دستربندي داسې و چې هلته سهار مو لمونځ وسو ختم مو وکړلې بس دستربندي یې دلته راته وکړل نو بیا رالم کور ته دا چې زه یتیم وم څوک مو نه لرل همدا یو نیکه مو یو اکا مو هغه په دغه کې و جهاد کې و او یو بل اکا مې و هغه پر کور د کور په کاروبار باندې نو دا زموږ ولسوالۍ کې دا زموږ کور داسې یو ځای و چې دا مجاهدین به همدلته اوسېدل ځکه چې د سړک او د ولسوالۍ څخه هېڅ داسې د غره طرف ته دی. نو دا اکا مې هم ډېر خوشحاله و مور مې هم خوشحاله و نیکه مې هم خوشحاله و قریبان مې هم خوشحاله و همدلته راتله. ورځ تېره سوه ماخستن سو چې ماخستن سو ما و دغه زما اکا زموږ د کور مخ ته داسې موږ پوټۍ ورته وایي یعنې داسې لوړ ځای پر دې باندې دا مېلمانه چې به راغله بیا به موږ پر دې ځای باندې فرش اوار کې هلته به کښېنستو. هلته چې کښېنستو څه مجاهدین نور هم راغلی څه مېلمانه زما لپاره راغلي وه د مبارکۍ لپاره ډوډۍ مو سره وخوړه یو مجلس مو سره وکړي د خوب ټیم سو مجاهدین هم سره ولاړله او دا نور مېلمانه چې وه هغه هم څوک یوې کوټې ته ولاړه څوک بلې ته. دا اکا مې ډېر خوشحاله و کشر اکا مې و او ما د څه داسې خوش طبیعتي سره کول نو هغه ډېر خوشحاله و باره ما دوی دلته پرېوتو نو زما کالي هم سپین و د شپې کلي ته چاپه راغلې ده کلي ته چې چاپه راغلې ده د امریکایانو ټنګان راغلي دي په دا کلي کې راتېر شوي دي په یوه ځای ته ورغلي بیا بل ځای ته خو د الله جل جلاله په مهرباني ده زموږ څه تقریبا داسې 11 متره اخواته د ټنګانو لارو دا تېر شوي دي موږ معلومېږو موږ یې نه یې لیدلي یا یې لیدلي یو خو غرض یې نه دی کړی. په دې وخت کې مې نیکه په کور کې خبر شوی دی بس پټ راغلی دی داسې چرې رقمه ځای و دلته پر موږ باندې غږ وکړي چې کلي ته امریکایان راغلي دي کلي محاصره دي. نو په دې وخت کې زه هم راکښېنستم او اکا مې هم راکښېنستی نیکه ته مې وویل چې ته بېرته ولاړ شه کور ته موږ نور په ترتیب باندې پوهېږو. نو ما و د اکا داسې پراته یو زما سر داسې دی دی داسې سره پراته وي دی د دې خوا داسې راپروت دی زه د دې خوا دا سرونه مو داسې سره دا بلشتان مو داسې سره یو ځای دي. د یاره ته ما ته وایي وایي څنګه ترتیب کوو ورته وایم ولاکه نو زه هم نه پوهېږم څنګه ترتیب وکړو وایي داسې به وکړو دا بسترې به دلته پرېږدو لاندې بیا باغونه وه دا باغو ته به شوه سو ما ورته ویل سمه ده. نو په دا ځای کې داسې سره راپورته سو دا ځانونه مو دې ته اماده کړل چې نور منډه د امریکایانو له خوا ته ټنګانو غږ موږ هم اورو دا کلي بیا موږ خبره هم نه وي چې کوم ځایو کې دی ولاړ دي چېرته نه دي ولاړ صرف د موټرانو ټنګانو غږ اورو. نو بس رامنډه مو کړله د منډې وروسته ولاړو په دا باغو کې ولاړو دا زموږ د وطن د بېچندي ټوله مکمله کاریزونه دي کاریز ته مو ځان ورسوئ په هغه سپینو کالو کې کاریز ته ننوتم. په دې وخت ما تقریبا زما عمر داسې 14 کاله به و لا به یو څه اضافه و 14 کاله 14 کاله داسې شاوخوا و. هلته ننوتو شپه مو هلته وکړله سهار مو نیکه رالې غږ راوکړي چې راځئ امریکایان ولاړ رالو کور ته چای مو وخوړی کالي مالي مو سره بدل کړل. دا ورځ مو بیا دغسې په خوشحالۍ سره تېره کړله دا اکا مو ډېر خوشحاله و درما دی ډېر خوشحاله و ځکه چې زه یتیم هم او بیا ما دوی څه انډوالي هم سره لرل. ورځ تېره سوه مازدیګر ده ته زنګ راغی په ټلیفون کې خبرې کوي هغه خپل امیر یې زنګ ورته راووالی چې څه وخت راځې ده ورته وویله چې زه درځمه سبا درځم زه به په یو بهانه باندې د کور د پلاره څه پیسې واخلم ما په کندهار کې یو 24 توغندۍ پیدا کړي دي نو په څنګه ترتیب یې درکړم
هغه په ټلیفون کې ترتیب ورته وشو دوی سره خوښه کړل چې د توغندۍ داسې راوړو. په دې وخت کې نو زما د اکا تقریبا 4-5 کاله د جهاد کېده. بری ورته وویل چې ته دغه مرمۍ داسې کړه دا توغندۍ په دغه کې کښېږده په یو غټ موټر ورته ونیسه اول د وارې د توغندۍ لاندې کړه سربیره پرول رانیسه پرول پر کښېږده بری دغه کړه او موټروان ته 4 څونه پیسې غوښتې وارې راوړه. او سمه ده په دې وخت کې د ده سره پیسې هم نشته. کله چې موږ بیا شپه وکړه چې سهار سو د چای خورو بس دا زما اکا ځان واچو اوس وایي پښتورګو باندې مې درد دی په معده مې درد دی حالانکې خو دی مفلس و نو بس داسې سره ګیلېږي هلته خو مور پلار نو د هغو خو زړه دلته زه او دوی خو وختي سره خبر وي ما ته وایي چې زه به ځان واچوم او ته به م راباندې بغارې کې راباندې وبجاړې اکا مې دی دلته زه ورباندې ژاړم او هلته مې هغه نیکه دغه چې ورته کته زما نیکه ورته وایي وایي څه در سوي دي دی ورته وایي د پښتورګو زه د ډېر وخته مریضي لرم باید زه ولاړ شم دوا وکړم. په دغه چل باندې زما د اکا تقریبا د نیکه څه پیسې واستلې ولاړې کلي کندهار ته. نو په دې وخت کې چې راووتو ما او ده باره دغه سره وکړلې ما ترې وویل چې ته به ولاړ شې مدرسې ته د مدرسې څخه دې نوره بستره راواخله نور سبقان بس دي دغه حفظ دې بس دي نور به جهاد شروع ما ورته وویل بیخي مې خوښه ده. زه همدا مجلس ما او ده سره وکړي ده بیا دا خبره راته وکړه چې زه 9 ورځ بعد راځم ستا خو له سبا رخصتي شته بله ورځ ځې مدرسې ته ته به ولاړ شې بستره به راوړې 9 ورځ بعد زه راځم تا به بستره راوړي د دې به په کور کې به راته اماده یې که چا نیکه یا چا خوشکې درته کول بل ځای د قریبانو کړم دا شپې تېرولی شې زه د 9 ورځ بعد درته راځم تابعیان. ما ورته ویل سمه ده. نیکه مو ده ته پیسې ورکړې دی ولاړې خو هغه د ترتیب باندې نور بیا زه نه یم خبر څنګه ترتیب سوی دی خو توغندۍ یې ځای ته رسولې وې زنګ یې راووهلی چې مثال ما خپل ترتیب وکړلی. زه ولاړم شپه مو دلته وکړه دا بله ورځ ولاړم مدرسې ته د مدرسې څخه مې بستره راواخله استاذ مې ډېرې زارۍ راته وکړه چې مه ځه د دې سبقان نور سبقان شروع ما ورته ویل یاد ځم. نو په دغه وخت کې شغالګر په افغانستان کې و بیا په دغه وخت کې بیا د خپلې کورنۍ یو مجاهد چې نور هم د سړي زړه دې او تشویقېږي دې دپاره نو هلته هغه مینه زړه ته ولوېدله د جهاد او دلته سبقان وو نو د سبقانو مې د جهادي مبارزه بهتره وبلل. بستره مې راواخیستل استاذ هم څه ناڅه خوابدی سو چې ناکې ولاړې خو بس زه خپل دغه شوق نیولی وم اول وارې مو در اوسه تللی هم نه وم. په دې وخت کې بیا ډېر داسې ځوانان زما سره چې خالي به موږ دا نعتونه او دا ویډیوګانې او همدارنګه دا مجاهدین لیدل کلي ته به راتلل او دلته به اوسېدل ډېر ښه خوند یې کوه. بستره مې راواخیسته رالمه چې کلي ته رالمه نیکه مې خوشکه راته وکړل. هغه چې خوشکه راته وکړل زه ولاړم د ماماګانو کره د خپلو ماماګانو کره هم نه یم تللی د اکا د ماماګانو کره یعنې د پلار د ماماګانو کره ولاړم. 9 ورځ بعد مازدیګر دی زنګونه سره ووهل شوله خو دونې پوه شوم چې دا دوی زنګونه سره وایي چې پلانکی شهید سوي دي او شهیدان سوي دي دا د شهیدانو خبرې کوي. زما اکا هم شهید سوی دی هغه 9 ورځ ده ما ته ویلې وه چې زه 9 ورځ بعد درځم تا به راولم په دغه ورځ دا 9 ورځ زما اکا شهید سوی دی راوړي. زه دا ماماګانو کره یم په دا وخت کې څه کشره هم یم خو هغه ځای هم ډېر لرې دی شپه هم د راتللی هم نسم ماښام ټیم داسې دقیق خبر سوم چې اکا مې شهید سوی دی. نو بس هلته هغه شپه مې په ژړا تېره کړه سهار چې د هماس اذانونه وسو نور مې حرکت راوکړي سړي دا وخت نو تللی سه لار ډېره چې راغلم چې ورته موږ ته بس دی شهید و اوس الله جل جلاله فیصلې نو دغه مراسم مو سره راخلاص کړل څه وخت تېر سو بیا داسې په تشویش کې سوم چې اوس خو هغه اکا دې هم شهید سو د مدرسې څخه دې هم بستره راواخیستله استاذ هم څه ناڅه خوابدی سو دا اوس څنګه ترتیب وسو نه سبقان ترتیب برابرېږي اوس استاذ خوابدی سو څه ناڅه او هلته اکا دې چې کومه مینه او کوم جذبه ستا زړه ته د جهاد لوېدلې وه کوم لاره چې تا ته برابرېده چې اکا دې بوځي عام شهید سو نو په دې وخت کې زه ژړه مې نه وه نو مجاهدینو پرېښوم هم نه
نو بس په دا تشویش کې مې یوه میاشت مور کور تېره کړه. یوه میاشت وروسته ولاړم په هغه ولسوالي کې چې په کومه ولسوالي کې زما اکا جهاد کوي هغې ولسوالي ته ولاړم. هلته مې یوه مدرسه پیدا کړه. کندهار ته لاړې؟ د کندهار یو بل ولسوالي د شاولي کوټ ولسوالي غرنیزه ولسوالي ده. په دا مدرسه کې مې داخله وکړله. سبقان وایم هلته د اکا معلوماتونه کوم. الحمدلله اکا مو ډېر ښه وخت هلته تېر کړی. چې هر چا ما ویل چې زه د زما اکا هم په زابلي مشهوره ورته، زه د زابلي وراره یم. بیا به داسې ښه بیا راسره کول ځکه چې اکا مو ډېر ښه وخت هلته تېر کړی، ښه جهادي مبارزه یې هلته کړې. ما په دې مدرسه کې داخله وکړله. یو 2-3 میاشتې مې سبقان وویل، لږ شناخته سوم، لږ په دا ولسوالۍ کې بلد سوم. ولاړم هغه امیر ته یې ورغلم. امیر ته چې ورغلم هغه ته مو وویل چې مثال زه غواړم چې د خپل د اکا پر ځای باندې دلته جهادي مبارزه شروع کړم. نو هغه راته وویل چې یو خو په امارت کې کشران هم بند دي، ته کشر هم یې، یو د امیرالمؤمنین فرمان هم دی چې کشران به سب کې مه پرېږدي، او دلته چې زه ستا د اکا ژوند ته وګورم چې څومره ښه ژوند یې هغه مبارزې ته وګورم، د هغه مبارزې ته وګورم، تا ته وګورم، جواب هم نسم درکولی. خو خیر دی د امیرالمؤمنین صاحب امر به زه کوم چې هغه امیر دی او د هغه امر منل په ما باندې واجب دی. ته زما سره دا قناعت وکړه، خیر دی. ته یې څو وخت سبقان ووایه چې لږ ډېر سره راله رابسې. خو ما د ده پورې رقمه ځان رسولو منل مې نه کول ځکه چې کشر هم ومه، هېڅ مې نه ورسره منل چې یا نه کېږي، زه د دې پاتېږم. بیا په دې باندې دغه ورسره وکړي چې خیر زه به د مجاهدینو سره کمین ته نه وځم، جنګ ته به نه وځم، دلته به د مجاهدینو خدمت کوم. مجاهدینو ته د دې مثال راسي هغه وطاقې د هغو ته یو چای پخ کړي، یو ډوډۍ ورته راولي، یو نوره خدمت کړې ده. خو چې هر څه مې وکړله نه راسره منل چې نه اوس نه کېږي. بېرته ناهیلې رالم خپلې مدرسې ته. بیا مې کوشش وکړي چې دلته خو کار نه کېږي ځکه چې ژېره دې رانسي نه دې پرېږدي. نو یو ترتیب و په چرکي مجاهدینو کې، بیا مجاهدینو قسم تکتیک کاروي چې هلته بیا بعضې وخت کشرانو مجاهدینو ته څه نه څه وخت ورکول کېدي ځکه چې په ښار په داخل کې بیا مجاهدینو کولی شو چې مثال کشر مجاهد د ځان سره دغه کړي ځکه چې هغه به یو ځای وهم نه، یو کار به وکړي، نور به هر سړی په خپل ځای کې اوسېدی. بیا رالم هلته مې په ښار کې سبقان شروع کړله، کوشش مې وکړه. خو اخر زموږ یو ملګري دي، موږ په سید کاري صاحب ورته وایو، اوس هم په زابل کې دي، ژوندی دي، خپل دلکۍ لري. د دې سره مو ترتیب برابر کړي چې په اصل بیخي مو داسې دي دغه شوق دا دنیا یې راسره راکړې ده، یو ترتیب چې هر ځای برابرېږي راته برابر یې. زه نو په خبر نه یم، دوی خپله چرکي ګروپ لري. نو بیا د کور ودان راته ویله چې صحیح دی، ترتیب درته برابر و. خو د خپل امتحانونه په ما باندې وکړله چې مثال بعضې وخت به استخباراتو هم د داسې دغه څه استفاده کول چې مثال داسې یو څوک دغه کې مجاهدینو ته داخل کې مجاهدین ونیسي او شهیدان کې زخمیان کې، دا دغه په ما باندې وکړي امتحانونه. هغو کې نو زه لږ چې کامیاب ورته راغلی وم، زما ذوق او زما مینه د جهاد سره. نو بیا راته وویل چې صحیح دی، بیا خپل امیر ته موږ په لالک باندې ورته ویلي د کندهار د پنجوایي ولسوالۍ، بس دلته ترتیب برابر شو. د همدې ځای نه هغه د مبارزې پیل وشو. بس دلته ترتیب برابر شو. بس کله یو د مین ترتیب برابر کړي، کله یو په ښار کې یو ځای، کله بل ځای. خو هغه مبارزه دلته شروع شو، مبارزه شروع شو په کراره ولسوالۍ ته هم پسې وغځېده، خپلې ولسوالۍ ته، کله به په کندهار کې، کله به خپله ولسوالۍ کې. کله چې زه په ما باندې حکومت خبرېږي، زه رسوا کېږم، هغه ځای بیا داسې و چې موږ یو ځای په دغې کې څومره وخت ووتو چې تا باندې حکومت خبرېږي؟ دې کې داسې یو 2 کاله وخت به وتلی، 2 کاله وخت هلته په کندهار کې موږ وخت تېر کړي. په کندهار کې په ولسوالۍ کې، په زابل ښار صفا ولسوالۍ کې، همدارنګه په کندهار کې ډېر کار هلته په ښار کې و. دا مبارزه سره شروع و، الحمدلله د ملګري سره دغه و، د ورورګلوي ژوند و، خپل وس مطابق. زه بلې صاحب محترم، تاسو ویل چې هغه وخت زما عمر هم یو څه کم و، خنډونه څه و درته د مبارزې په چوکاټ کې چې هغه څه چې تاسو ته به کله ډېر داسې ننګونکي و، هغه څه و؟
نو ما ته خو هېڅ خنډ نه و، د ټولو خنډ ډېر ما ته دا و چې ما عمر کم و او ژېره مې نه درلوده، ځکه چې دا دغوندې ما پسې منډې پسې وکړلې، ولسوالۍ ته شاول کوټ ولسوالۍ ته ولاړ سه، دلته راسه، یوه ملګري ته زارۍ وکړه، بل ملګري ته زارۍ وکړه، دا خنډ و چې بس ژېره مو نه وه او عمر مې څه ناڅه کم، بس دا و که ښه ځیرک ښه بیدار. هغه د کورنۍ رضایت څنګه و؟ کورنۍ رضایت خو زموږ الحمدلله دا کله چې زما اکا شهید سو، اکا چې په مجاهدینو کې و هغه وخت کې هم ټول کورنۍ ورسره همغږې وه، د هغه سره کومک کړی دی. همدارنګه په دغه باندې چې کله شهید سو زما سپین ږیری نیکه و تقریبا بیخي د ډېر وخت هغه خپله دا کوشش کوي چې د ده پر ځای باندې دا زما نیکه ولاړ سي د هغه ځای ونیسي، یعنې دوه درې واره دا خبره تکرار هم کړله. ما ورته وویل چې نه ته ډېر سپین ږیری یې، ته مه ځه، زه کوشش کوم چې یو ځای ترتیب برابر کړم. بیا ده راته وویله چې مثال هلته ورسه، ما ورته وویل چې هغه ته ورغلم، هغه راته وویل چې ستا عمر څه کم دی، ته یو خیر دی یو کال یو نیم کال دی نور تېر سي، ژېره به دې راسي بېرته به راسي. هغه داسې خبره راته کړې ده. نو نیکه ته بیا ما دغه ورکړو چې خیر دی ته مه ځه، تر ډېر هغه ځکه چې هغه ډېر سپین ږیری و، هغه د هغې و هم نه، یعنې د کورنۍ رضایت په دې ځای کې و چې کله هغه شهید سو موږ دا دغه نه سوی کولی برداشت چې زموږ یو کس په مجاهدینو کې نه وي، یعنې دا مو غوښتل چې بیرته د هغه ځای ډک کړو، زموږ د کورنۍ څخه باید د هغه په ځای کې یو څوک یې په مجاهدینو کې د دې اسلام د دې افغانستان د دې اشغالګرو په مقابل کې، د افغانستان د ازادۍ په مقابل کې باید موږ کم از کم که په کور کې مو د فامیل کم دي، نارینه مو کم دي، خو بیا هم باید یو کس موږ ولرو پکې. زابلي صاحب یو بله خبره چې هغه وخت ګڼ ځوانان په هېواد کې ژوند کول، د ځوانۍ دغه هیلو دغه کوم دغه چې و د دې نه راتېرېدل ډېرو ځوانانو ته ګران، هغه وخت هم ځوان وي. لیواله تا وختي خبرو کې هم ویل چې ځینې تره سره خبرې او ځینې شیان چې زه یې ده ته لیواله کړم، خو په ټوله کې د ستاسې هغه دغه څه کې و زړه سره خو ما دا فیصله کړې وه د ځانه سره که زه مجاهدینو ته ولاړ هم سم مجاهدین ما نه پرېږدي، ځکه زه ژیره نه لرم، زه کشر یم، یعنې د بیخي ډېره وخت زما ده، یعنې ته په خدای باور وکړه زه به په مدرسه کې به سبق ویلی هلته به پروت وم د شپې یعنې داسې ډېرې شپې داسې راغلي دي زه به پروت وم د ځان سره به مې ژړل چې خو دا چې اوس زما ژیره وای زه به کللې وای، یعنې دا په ډېر وارې داسې راغلي دي چې ما د ځانه سره ژړلي دي، دا یا به پر لارې د ځانه سره روان وم دا دغه به مې کوو چې داسې به مجاهدینو ته خامخا ځې او مجاهدین به مو لیدل د اشغالګرو د دوی هغه ظلمونه، د دوی هغه چاپې، د دوی هغه شهیدان چې دوی به کول، د دوی هغه د وطن ورانۍ چې دوی به کوي، هغه خو نو که څه هم کشر وم دا احساس مې درلودی چې دا مې وطن دی، پردی راغلی دی، زما پر وطن اشغال کړی دی، زما د مال عزت د سر د هر څه په تاوان باندې لګیا دي، زما د اسلام په تاوان لګیا دي، او دا خو هېڅ وخت نه ضمیر منلی سولی، نه ما دا برداشت کولی سولی چې دلته د اشغال ګرځي، دا مینه، دا محبت، د جهاد د ډېره وخته مې په زړه کې و، خو دا زړه مې نه سوی کولی، ځکه چې په هغو شپو کې زه کشر وم، ما دا وویل که چېرې زه ور هم سم ما ته اجازه نه راکړي، ځکه زه ژیره نه لرم او کشر یم. زابلي صاحب محترم دغه د جهادي 20 کلن اشغال په وړاندې د جهادي مبارزې هغه پیال تر ډېره د زابل نه شوی دی او امیر المؤمنین حفظه الله هم هملته پاتې کېدو، د ډېر وخت دپاره هملته پاتې شوی و. هغه وخت د زابل هغه ستاسې د مبارزې او د زابل کې د خلکو د عام دغه د ژوند د سلنډو باندې دا راته ووایي چې هلته ژوند څنګه و د دې خلکو، ځکه دوی هلته هغه څه چې د بشریت خلاف ترسره کول ستاسو سترګو لیدلی حال څه د دوی دلته دا راتګ د اشغالګرو دا راتګ یې د بشریت خلاف، دا راتګ یې د اسلام خلاف، دا راتګ یې د بشریت په ضد و، دا راتګ یې دلته د اسلام په ضد و، د افغانستان د خلکو په ضد و، د افغانستان د عزت د لوټ دپاره دی راغلي وه، د افغانستان د خرابۍ دپاره دی دلته راغلي وه، دوی دلته غوښتل چې افغانستان هم ذهني هم فکري هم دارنګه د هر نگاه څه چې د اشغال کې او د اشغال لپاره راغلي ول، خو الحمدلله دغه ځوانانو قربانۍ وې چې بیرته دې ته مجبوره کړل
چې افغانستان پرېږدي او ووځي. د خلکو ژوند چې هر څوک یې هغه دا برداشت نه سوی کولی چې دلته دې اشغالګر ګرځي، هېچا نه سوی کولی. الحمدلله دا مجاهدین چې دلته ګرځېدل، چا به د کوره سړی ورکړی و، چا یې مالي کومک کوي، چا یې د شپې وخت ورکړی و، چا به د پیسو کومک ورسره کوي، چا به مرمۍ ورانیولې، چا به توپک ورپټوي، چا به چې کله چاپه راغله دی به پټوي. تاسو ډېر د افغانستان کې کوم ولس چې دی دلته داسې څوک نه دی پاتې شوی چې د دې اشغالګرو په مقابل کې خدمت نه یې کړی، د مجاهدینو خدمت یې نه یې کړی. الحمدلله دغه افغانستان د خلکو دغه قربانۍ وې، د دوی هغه همغږي وه، د دوی هغه کومکونه وه چې الله جل جلاله په نصرت او په کومک سره مجاهدین کامیاب شو. اشغالګرو او داخلي همکارانو د زابل د ځپلو او د زابل د خلکو د احساساتو د ځپلو په دې برخه کې څومره هڅه کوله؟ دا اشغالګرو خو ګوره یو خو هغه چې دی راغلي وه نظامي یرغل چې دی کړی و، د دې یرغل فکري هم چې فکري او ذهني یرغل هم پر خلکو وکړي. یعنې تاسو به ډېر لیدلی دي چې په یو کلي ته راغلل، اوس دا ماشومان چې دي دا ماشومان په یوه ژاوله باندې هم خوشحاله کېږي، په یو چاکلیټ هم خوشحاله کېږي. دوی به دا د ځانو سره راخیستي وو، دغه کلي ته چې به راغله بس دا به ماشومان تر کول. دوی غوښتل چې د کشر نسل اشغال کې، د هغو ذهنونه اشغال کې، هغه د اسلام سره واړوي، هغه خپل ځان ته راجي کړي، د خپل همفکره یې کړي، داسې یې وروزي چې مثال دغسې د ذهنونه ور واړوي چې کله دا ماشومان غټ سي خپله دې د افغانستان، خپله دې د اسلام په مقابل کې ودرېږي. الحمدلله د افغانستان ډېر مجاهد ولس دی، ډېر یو غیرتي ولس دی، ډېر پر دین او پر اسلام ولاړ ولس دی. دی په دې کار کې هم الله جل جلاله ناکام او ظلمونه یې بیا څنګه ظلمونه ول. زموږ په وطن کې داسې چاپې خو ډېرې ول سوي وې. زموږ په وطن کې پر یوه کور چاپه ول په یوه شپه باندې بې ګناه 7 کسه په یوه کور کې شهیدان کړل. یعنې په دې کې داسې کسان هم ول چې یو سپین ږیری تقریبا د 80 کالو دا یې هم شهید کړی. دا د دوی ظلمونه ول. دوی دلته ما مخکې مو ویل چې دوی راغلي د دې دپاره نه ول چې دوی افغانستان د بعضې کسانو په لوز باندې چې مثال وایي چې افغانستان جوړ نه، دوی دلته راغلي د دې دپاره ول چې افغانستان خراب کړي، د افغانستان ولس دې ته مجبور کړي چې هغه د اسلام څخه خپله مخ واړوي. زابل سي محترم مخامخ د اشغالګرو سره په جګړو کې په سنګر کې او بیا د هغوی د همکارانو سره پاتې کېدل، دغه که راته ووایې چې څومره وخت پاتې شوی په دې برخه کې؟ تقریبا ما مخکې درته وویل چې اول د وارې ما په ښار کې ملګرو سره خدمت کوئ. د هغه وروسته ولسوالۍ ته وغځېدې، خپلې ولسوالۍ پرې د خپل ولسوالۍ کې بیا د حکمت په نامه باندې هم یو ملګری و، هغه هم راسره همکار و، ګروپ مشر و، د هغه سره مو هم خپل همکاري کول. او بیا چې کله دلته زه دغه شومه، موږ په اصطلاح باندې سور شومه، بیا مې نه سوی کولی چې زه په خپل ولسوالۍ کې وګرځم. نو 2 کاله وخت و. هغه وخت کې نو الحمدلله بس زما ژره راغلې وه. بیا زه ولاړم هلمند ته. په هلمند کې بیا هلته ما جهادي مبارزه شروع کړله. هلته د ګل احمد عبیده چې زما امیر دی د هغه سره وم. نور خو مې ټول هلته تېر کړي، د هغه سره وم. نو داسې ډېر ځایونه راغلي دي، مخامخ هم راغلي دي او کمینو کې هم راغلي دي، ډېر ځایو کې مو شرکت ورسره کړی دی. تر ټولو هغه که سختې ورته وي یا جالبې ورته وي هغه ورځې چې هغه د جګړې ورځې وي، یعنې د مبارزې ورځې وي، په سنګر کې د جهادي مبارزې شپې ورځې وي او چې مجاهدینو ته هلته په هغې سیمه کې سختې وي، هغه کومې ورځې وي؟ یو څوک چې د یو شي سره مینه محبت ولري هغه بیا په کار کې خوشحاله یي، خو سختي چې هر څومره سختي دی پکې کې خوشحاله یي، ځکه چې د مینه ورسره ډېره ده، د محبت ورسره ډېر دی، د ذوق ورسره ډېر دی. د ټول یو دغه چې و په هلمند د نهر سراج کې د یخچال په نامه یو علاقه ده. نو هلته بیا دوی غټ عملیات را ایستلي وه. په هلمند کې دغه بیا په غټ عملیات باندې مشهوره هم دي.
په دغه غټ عملیات کې تقریبا 14 شپې او ورځې مخامخ جګړه وه. په دغه کې مثال ډېر وخت چې موږ سره تېر کړلی په دغه 12 ورځې کې نور خو الحمدلله سختۍ نه وې، صرف داسې و چې څه نه څه ستړي سو نه دی بدخوابۍ وې نه نور نه. الحمدلله هر مجاهد به داسې په شوق او په ذوق باندې دا ثبت راکړي کله چې به داسې ځای پیدا سو بیا خو بیخي خوشحاله نو دغه غټ عملیاتو کې څه نه څه ستړي سو. هغه ستړیا هم داسې و چې مثال څه نه څه بې خوبه سو ځکه دوی داسې یو عملیات را ایستلي وو د لښکرګاه له طرفه څخه. دوی غوښتل چې دا د یخچال علاقه بیا مکمله داسې د یخچال علاقه داسې ځای پرته ده، داسې سړک راغلی دی بیا 2 ځایه سوی دی. یو سړک داسې سیده دغه ته تللی دی ګرشي ولسوالۍ ته تللی دی، یو بیا داسې لښکرګاه ته تللی دی. په دا مابین کې ځای چې دی دا د مجاهدینو په ولکه کې و، په دې ځای کې موږ اوسېدو، دلته مو خپل وطاقونه وه. دوی غوښتل چې د لښکرګاه څخه دا عملیات را شروع کړي دغه علاقه ټوله پاکه کړي، ولاړ شي د دغه یخچال در بازار او دغه د لښکرګاه درایي ورته وایي د درایي پورې دا علاقه ټوله عملیات کې دلته مجاهدینو کوم مرکزونه چې دا له منځه یوسو. خو الحمدلله مجاهدینو مقابله وکړله او بیا دوی دا یو بل ډېر غټ ظلم شروع کړی و. نو کله چې دوی دغه ځای عملیات را شروع کړه د عام خلک خوارانو اوس خپل کورونه یې دغسې خلاص پرېښول، مازې خپل سرونه خوندي کړل، هغه ولاړه ټوله ووتل. نو دوی چې به دا کورو ته ورننوتلي وو په هر کور کې ډېر ظلم کړی وو، حیوانات چې به وو هغه به حلال کړي وو، هغه به یې ویشتلي وو. د کورو کې د هر چا په کور کې خپل د کور یو خونه د ځان لپاره برابره کړې، هغه خونې ته به ورننوتلي وو، د چا خونې ته به یې اور راچولی وو، د چا چې به ښه شی پکښې کې وو، طلا به وو، زر به وو، پیسې به وو، هغه د ځانه سره وړي وې. یعنې ډېر ظلم یې کړی وو. د عامو خلکو کورونه یې داسې کړي وو بیخي خدای نکرده لکه چې د دوی د دښمنانو چې وو، د عامو خلکو کورونه یې داسې کړي وو، مکمله یې چور کړي وو. الحمدلله مجاهدینو مقابله وکړله، هلته یې مات کړله، شاته یې وتمبول. 12 شپې 12 ورځې تقریبا در 14 پورې جنګ ورسره شروع چې د دې جنګ د رازق ته طرفه صدق سوی و. بیخي ډېر راغلی و، تقریبا د 120 په شاوخوا کې تر 13 په شاوخوا کې د دې اټنګانه. نو دغه یو ځای څه داسې و چې ستړیا ده، خوب و، بدخوابۍ وه او زړه مې هم نه غوښتې چې ولاړ شم اوس تر هغه وخته پورې چې دلته معلومات نه وي سوي، دا دوی شاته نه تمول سوي. الحمدلله الله جل جلاله مجاهدین کامیاب کړل. بیرته په هغه ځای کې مجاهدینو وطاقونه ول، هلته تعلیم هغوی چې پکې هلته ما معسکر کوي، تقریبا زه بیخي کشر وم ورغلي هم دا جنګ ته د معسکر هسې وم، هلته موږ معسکر کوي، تعلیم مو کوي، معسکر هسې غږ وسو چې عملیات راوتلي دي، که مړوند والا غږ وکړي بس موږ د دې خوا سو بس روان سو ورغلو. بیا هلته زه د لږ زخمي سومه، یعنې داسې دغه نه و، هلته پټو راواخیستلی، دا پټو مو بس داسې پرې کړلې، وشکۍ مې جوړه کړله، ځای مې ټینګ داسې تر غوښه دغه دغه کړی و په دغه ځای کې، بس هغه مو ټینګ وتړی، وینه یې بنده سوله، بالا خو یو کشنک زخم و. په وخت کې د 2 سره بیا ښه سو، بیا چې کله دغه ځای سره راووتو لږ په اسمانونه مې 2-3 واره ور وکړله، بس جوړ سو. زابلي صاحب د څنګه ملګري که راته ووایي په دغه تېره 20 کلنه جهادي مبارزه کې چې تاسې کړې ده، تاسې د ډېر کم عمر وایي چې مبارزې ته مو دانګلي وو، د څنګه ملګري در سره څومره شهیدان شوي دي که په دې اړه راته ووایي؟ خامخا نو دلته افغانستان ته یوازې د یو ملک اشغالګر نه ورغلي، دا تقریبا بسته اشرو بسته کوپرین نړۍ راغلې وه، 48 ملکه، ډېر ملکونه دي، او بیا هغه ملکونه راغلي وه چې ځان ته یو څه یې ویل، یعنې چې موږ یو څه یو، هغه خلک راغلي ول. نو خامخا مجاهدین ملګري را سره وو، بعضې ملګري شهیدان هم سوي دي، څنګه ملګري، خو د ټولو دغه چې وو زموږ سره ملګري وو په دغه جنګ کې. ما او دوی داسې یو ځای سره را روان یو، ډېر ستړي سو، ورته مو درځه په مسجد کې ګړی ځانونه وساکو، هلته به شاجوران هم ډک وو، هلته بیا مرمۍ وې، شاجوران به هم ډک وو، بیرته به راسو. هغه ته وویل سمه ده. ما او دوی پر لارې روان وو، 2 د ډېسک توپ مرمۍ راغلې، یوه دې خوا ته یو غټ دیوال پر دې وموښته،
هغه شو د دیوالې اخوا ته چپه کې دا پرزې مرزې د هر څه اخوا ته ولاړې ما بېلته پاتې شو. کله چې دا مسجد ته رارسېدو د مسجد دوې دروازې درلودې. زه ورته وایم د مسجد پر دا دروازه ور داخلېږو. دی وایي یا پر دې دروازه نه ور داخلېږو، انډوالان یې ورسره را روان یو. دی وایي یا پر هغه بله دروازه ور داخلېږو. ما ورته ویله ولې پر هغه دروازه ور داخلېږم؟ وایي زه داسې ګرځم. ما سیدي زه دلته داخلېږم، ډېر ستړی یم، ته داسې وګرځه پر هغه دروازه راځه. وایي سمه ده. ما ودی چې دا سره جلا سو، د هلته چې به دا کله د ډیسي توپ ټک وشو، دا مرمۍ چې به راروان ډېر بژار یې کوي. دا بژار یې و، د دغه راله د مسجد اخوا ته یو توت په دې کې وغوښته، ډېر غټ غټ ښاخونه یې مات کړل. زه نه په مسجد کې کښېناستم، هلته ناست یم، ډېر ستړی یم. یو ملګري راغلی، وایي دغه دې اخوا ته یو نفر پروت دی. بالا مو دغسې مو راوځغستله چې راغلم، مو کتل اول د وارې توپک پروت دی، هغه خوا چې مو کتله دا زما ملګري چې زما سره یو ځای را روان دا پروت دی. راپورته مې کړل پلانکی پلانکی څه خبره ده؟ هغه دی وختي لا شهید سوی دی. هغسې بالا مو بس روان مسجد ژر ژر مې راوړل مسجد ته. هغه جانټه وه شیان تړلي وو، هغه مې ځینې خلاص کړل چې وختي لا شهید سوی. هسې و لکه بیده چې دغسې خو ډېر ملګري شهیدان سوي دي، خو دا ملګري مو بیخي داسې و چې داسې د یوې ښځې ملګري یا د یو ځای ملګري. زابلي صاحب محترم، دا موضوع لږ دغه کو د څنګ ملګري د جهادي مبارزې د څنګ ملګري کله چې د یو مجاهد دا هغه د څنګ ملګری شهید کیږي، دغه حالات داسې لږ ستاسې د احساساتو په دغه باندې یعنې اورئ دا ډېر زور غواړي. دا جهادي مبارزه کې چې کله یو ملګري د یو انډوالانو سره سړی یو ځای سي، بیا پلا خو هغه ژوند داسې خوږ ژوند دی چې کله به سړی هغه ژوند وویني یا یو وارې ور داخل سي، بیا په هېڅ صورت نسي کولی چې د دې ژوند څخه بیا مخ واړئ. په هېڅ صورت نسي کولی چې مخ واړئ. ډېر خوږ ژوند دی، سړی نسي پرېښودی. دا ملګري هم داسې سړی داسې ورسره خوږ، تر خپلو وروڼو هم ورسره خوږ. نو کله چې ملګری شهید کېږي، یعنې لکه خپل ورور چې خدای نه کرده. زابلي صاحب محترم، دغه د زندان د کیسې پیل چېرته څنګه ونیول شوې؟ د زندان کیسه څنګه پیل شوله؟ که په دې تړاو راته ووایې. زه اول د وارې په کندهار کې وم، د کندهار سم ولسوالۍ ته هلته وم. بیا ولاړم هلمند ته. په هلمند کې هلته ډېر وخت تېر کړي، تقریبا یو 3-4 کاله مې هلته هم تېر کړي. خو په هلمند کې دغه اوس چې ما کومه کیسه وکړله چې نو داسې غټ عملیات وه، په دې کې الحمدلله مجاهدینو ته الله جل جلاله ډېر نصرت او فتح ورته نصیب کړه. هلته دوی شاته د تنبولو سره سره د ډېر تلفات یې ورواړول، او د تلفاتو سره سره هلته موږ دغه د حکومت دغه موټران مجاهدینو ملګرو ونیول. بیا دغه موټران موږ را روان کړي دي، مجاهدین خوشحالي کوي. موټران را روان دي، یو موټر خراب دی، هغه په یو ټرکټر پسې کیبل کړی دی. نو دغه ویډیوګانې د مجاهدینو داسې د خوشحالۍ څه کړي وې. په دغه ویډیوګانو کې د ملګرو کړي دي، موږ د په ناخبرۍ کې دغه ویډیوګانې حکومت پیدا کړي دي، حکومت ته رسېدلي دي. نو موږ په ځان نه یو خبر چې ویډیوګانې ملګرو کړي دي، بعضې ملګرو کړي وې، نو هغه حکومت پیدا کړي وې. نو حکومت زما ټول مکمل ادرس و دغه یې ټول پیدا کړي دي. بله. زه یو ورځ راغلم ولسوالۍ ته. ولسوالۍ ته چې راغلم، شپه مو داسې پر کور کول چې مثال د نیم ساعت لپاره یا به د 1 ساعت لپاره کور ته ورغلم، ما به د مور د ورونو د قربانو سره ولیدل، بېرته به راوتم راتلم. د دونې وخت لپاره چې زه ما هغلته ولسوالۍ ته داخل شوم، دغه یو رقم تایره وه، دغه موږ بزبزکه ورته ویل یا ګاډر، په دغه دوه نومو موږ ورته ویل. هلته دغه کشپې تایرې چې دا ډېره ګرځېده. نو ما هم دا حالات سم ونه بلل، د نیم ساعت لپاره کور ته ورغلم. هغه سړي ته دی لږ معلومېږي چې مثال سازګار نه دي، برابر نه دي. ولاړم یو ورځ راغلم کندهار ته. کندهار ته چې راغلم نو څوک مې پېژني، ډېر وخت کېږي، 2-3 کاله کېږي د کندهار څخه وتلی یم، څوک به مې نه پېژني.
نو دا یو مشکل و دا کشف د ټلیفون د څه ډیرو هغه دا وخت کې زموږ ټلیفون ما فکر سره چې کشف و رقم شو و زه د کندهار کې لوواله ورته وایي په لوواله کې د 12مې حوزې په مربوطاتو کې یو جاده ده په هغه جاده کې را روان یم د سیمان د پله خامه جاده ورته وایي په دې جاده کې یوازې را روان یم په دې وخت کې بس شاوخوا موټران راباندې را وګرځېدل نو هغه ملګرو د وتاکه سره روان یم بله موټران چې راباندې را وګرځېدل بس ویې نیولم یو وړلمه په کندهار کې سپر سیب والا و دا سپیشل پروس امریکایان هم ورسره وه هغو یو وړلم دی بیا هلته موږ د امیر المؤمنین لوی ملا صاحب مرحوم پخوانی سره یو په هغه ځای کې دی د قرارګاه او هغه ځای هلته یې یوړلم نو هلته چې یوړم بیا ما ته وویل ته طالب یې ما ورته نه زه طالب نه یم زه یو عادي سړی یم بزګر سړی یم ما طالب نه یم دغه باندې ورته انکار شو بیا وروسته ډېر وهل ټکول او سکنجې خو بیا هم ما ورسره منل نه اخر دغه ویډیو ور واچول داسې کښېنولم یو میز و دی اخواته ناست لکه دا میز دی اخواته ناست زه دې خواته یې چوکۍ کښېنولې په دې کې کښېنولې وم مخ مې دې خواته مخامخ یو تلویزیون و یو داسې سکرین و دې ته یو دغه ور واچوئ برای چالانده کړي چې چالانده یې کړلي هغه هلته هغه ویډیو چالانده سو هغه ویډیو ما ته وایي ته ورته وګوره ما چې یو نفر راغلی ما ته وایي دا سترګې دا دغه دا سترګې مې پټې وې دا سترګې چې داسې را دغه کړلې یو برقونه لګېدل جل برقونه وه بس دا شواروز ما دغه هم نه و لیدلې سترګې مې پټې وې هغه هم داسې ډېر را پر سترګو وبرېښدل ما چې ورته وکتل هغه ویډیو چالانده ده ما ته وایي دا کوم ځای دی چې ته ولاکه دا ما ته نه رامعلومېږي وایي ولې دا ته نه پېژنې دا څوک دي نو بس یوه پلا دلته مو ورته انکار سو بیا د دې هغه خوا بیخي معلوم خو هلته تصویر کې معلومېده هغه ویډیو بیا تقریبا یوه نیمه دقیقه یا دوې دقیقې ویډیو نو دی بیا زما سره ظلم په دې باندې بیخي ډېر وکړي پر دې ډېر ووالم او پر دې باندې ډېرې سکنجې راکړلې چې ته ما ته نور ملګري وښیه د ښار په ملګرو باندې هم دی خبر ما ورته ویل چې نه زه هېڅ ملګري نه لرم نه مې ملګري شته او نه دلته زه د چا سره شناخت لرم پر دې باندې دونې سختې سکنجې راکړي چې اخر زما په ملا کې دلته دغه ملا مې سره وختل د ملا مې داسې وختل دغه د دې طرف دغه اډوکې داسې ووتل دا هم داسې ووتې اخر زه داسې شوم داسې پورته کېدای نه شو چې دا مازې به داسې شوم دا دردونه خو داسې دردونه دي بس داسې یم لکه یو څوک چې ډېر عمر پر تېر سي بیا نو سپین ږیري هغه سپین ږیري بیا په ملا باندې راکړوپ سي داسې پر ملا باندې راکړوپ نو بیا دغه داسې خو هغه ویډیو بیخي داسې ثبوت و قومندانۍ ته یې پسې معرفي کړل بیا هلته په قومندانۍ کې تقریبا یوه نیمه میاشت زه یوازې په نظارتخانه کې وم د یوه نیمې میاشتې وروسته بیا دوسیه موسیه سره جوړه کړې وه سرنوالي کې بیا د کندهار محبس ته یوړم کندهار محبس ته اول د وارې موږ زرغون بلاک ورته ویلي دا نوي بندیان یې هلته وړل هلته یې یوړم بیا مو دلته یو څو وخت تېر کړي نو د هغه وروسته دا زما کورنۍ ته خبر رسېدلی دي چې دوی د په فراه کې ما فکر سره هلته هم د مجاهدین شهیدان سوي وه جسدونه یې هلته وه هغه خبر لږ چې چا ورکړی دی چې دی خبر و چې نیولی دی چې دی شهید کړی دی هلته پروت دی بیا هغه تللي وه هلته فراه ته تللي وه په فراه کې کتلي وه زموږ د کورنۍ غړي نیکه مې و ماما مې و یو مې اخښې وه خوران هلته تللي وه بیا به چې د دې کیسه راته کول چې بیا به موږ کله چې به سهار سو یا به ورځ سو بس روان به سو په دا ریګو کې ګرځېدم ځکه چې راځي کور ډېر سخت ظلمونه کړي وو ډېر ځوانان ډېر وطنداران یې شهیدان کړل د ریګو یې لاندې کړي وو هلته به یې شهیدانول نو بیا دوی به ویل چې موږ به هلته ګرځېدو ډېر وخت به هلته ګرځېدو چې دلته بیا غورځولي یو ځای به ګونې خدای دا جسد پیدا کړو نو خو دا زموږ د زړه څه وتلې وه چې مثال دی ژوندی وروسته په جسد پیدا شي بیا هم بله ورځ اکا او مور مې وه دغه ماما مې و دا راته راغله چې څنګه ترتیب دی ما بس خیر و خیرات دی اوس پیدا کړې اوله ورځ چې وم
زه چې محبس ته راوستم بیا مې خپله ماما ته زنګ ووهلی. هغه داسې خوشحاله سو چې مثال لکه هغه یو څوک چې مړ او راژوندی شي داسې سیا نور قریبان ته زنګونه وهلي. ما ته زنګ څنګه ما زه بیخي جوړ یم الحمدلله هېڅ خبره نشته. نو بیا دوی کله چې د پیوازي ورځ راغله هلته نو دوی داسې په دې نه وه دغه چې بندي بس په دې خوشحاله وه چې خالي ما ته ژوندی پیدا کړه. نو دلته مې څو وخت تېر کړی. د هغه وروسته بیا کله پلچرخي ته یوړم. ټول د زندان موده څو کاله وه؟ ټول زندان تقریبا داسې لږ کم 15 کاله وخت ما تېر کړي. یو 2 کاله شاوخوا دونې وخت مې په دغه کې تېر کړي په کندهار کې، نور وخت مې په پلچرخي کې تېر کړي. یعنې تقریبا 300-400 بندیان وه. دوی غوښتل چې دا ټول بدل کړي باګرام ته. بیا د دوی چې هر څه ترتیب و هغه یې پرېښولي، خو هغه دغه یې دلته راوستل د باګرام غازیان یې راوغوښتل دلته راغله. بیا دلته زموږ سره محکمې وکړلې. بیا د هر چا سره چې بیا محکمه کوله بس اعدام دی، 20 کاله دی، 30 کاله دی، 15 کاله دی، 16 کاله دی، بس ټول د داسې قیدونه ورکول. زموږ قید تقریبا 16 کاله قید و. زابلي محترم له زندانه څنګه راووتی؟ کوم حالات و؟ په څه وخت کې راووتی؟ په دې راته ووایه. نو بیا خو نو د فتح شروع سولې، د ولسوالۍ د ولایتو د شروع سوې، دلته لاسلیک وسو. نو هیلې ورځ په ورځ ډېرېدې، هغه 16 کاله قید د دوی ورځ په ورځ راکمېدی. محبسو فتح پسې شروع سو، یو محبس مات سو، بل مات سو. نو ښه مې زړه دغه سو چې انشاءالله خیر زموږ نوبت دی. خو داسې سو سهار چې سو سهار نو بس خبره سره سوې وه، بس ترتیب سره برابر و، خبره خلاصه و. حکومت ته مو وویله چې تاسې به داسې وکړئ دا ټاوران به موږ ته پرېږدي، که چیرې مجاهدین راشي او تاسې دلته زور شروع کړي، دا ستاسې کوم عسکر چې دلته دي دا هم تلفات ویني او دغه بندیان هم ډېر دي، د ډېره څه یو خدای نکرده یو ملګري کې خوږېږي. نو بیا مو داسې وکړله دغه د حکومته څه مو دغه سلاکوټونه و، د ټاوران و، دغه کوم شیان چې و دا ټوله موږ ته تسلیم سوه. موږ خپله رالو. زما د ملګرو د دوم بلا کې چې زما تر مشرۍ لاندې وه، دا پلچرخي کې یو دروازه د سور ګیټ ورته وایي، 2 دانې د محبس ته مخامخ غټ ټاوران دي. زما د ملګرو مسؤلیت دا و چې باید دا ځای ته زما ملګري وخېږي. خو بس بندیانو سرزوري کوله، خو خیر څه کوي، موږ ژر هغه امنیت ته ونیوی، د ټوله پلچرخي د شاوخوا ټاوران مو سره ونیول. بس بندیانو ته مو دروازه ور خلاصه کړله. بس بندیان را روان دي، د دې خوا څه دا قریبان را روان دي. بس ډېر یو د خوشحالۍ ځای و. بیزو خو په ځان نه پیدا ما اوس هغه وخت کې دا زړه ته نه لوېده چې زه دې ووځم. یعنې په ټاور کې هم خپله ناست وم، د ملګري مې ځای پر ځای کړي ول، خپله پر ګرځېدم، یو پله به یوه ټاور ته ورغلم، بیا به بل ټاور ته ورغلم، ملګرو ته مې داسې وکړي او هسې وکړي. دا مې هم زړه ته نه لوېده. د دې په ځای چې کور ته لاړ شي ډایرکټ دنده دې پیل کړه؟ ډایرکټ دنده پیل سوه. کله چې بندیان سره پر خلاصېدو سوله، زما ته د مشرانو د خوا څخه دا امر وسو، خو هلته دغه عسکرو سره موږ دا خبره کړې وه، د حکومتي عسکرو د مشرانو سره، چې دغه عسکرو ته به هېڅوک څه نه وایي. دلته زما ته بیا دا دنده وسپارل سوله د مشرانو له طرفه څخه د پلچرخي کوم زموږ بیا خپل سر باندې هم بیا مشران، زموږ د بلاکو مشران او زموږ په سر باندې بیا لس کسیزه شورا او مشران. هغه ماته دا وظیفه راکړه چې ستا دا وظیفه ده، دا کم مشران چې د پلچرخي د محبس حکومتي چارواکي دي، ستا دنده دا ده ته به دا کور ته رسویه. مجاهدینو هم به راورسېدل، ټول ښار بیا تصفیه سو، ملګري راورسېدل. دستې د شپه مو دلته وکړل، خو ډېر ستړی وم. په د ساعت دستې پسې رالم، دغه مخ ته ولاړ و، امنیت مو نیولی و د میدان، ځکه چې په امریکایان خو هلته وله دا خلکو دغه کوي، ډېر شور کوي چې ننوځي، او د دې امریکایانو سره ولاړ چې دلته ولاړ وم، امنیت مو نیولی و. تقریبا 2-3 شپې دلته وم. د هغه وروسته مو بیا یو بل ملګري و، مزمل صاحب نمیادي، هغه وغوښتلم یو 2 شپې مو د هغه سره وکړلې. یعنې خو وظیفه پیل سوله. دا چې زما 15 کاله په زندان کې تېر کړي، زه کور ته ولاړ سم، زه دلته وم 6 شپې 7 شپې دلته وم. بیا مو هغه سپین سرې جانې مور مې ډېر زنګونه راته ووله. بیا مو د ملګرو څخه اجازه واخیستله، ولاړم کور ته. دلته شیخ صاحب، شیخ مولوي ندا محمد ندیم صاحب، هغو شپو کې دلته تازه د والیتوبه څخه قومندان معرفي سوی و په ننګرهار کې. بیا شیخ صاحب ملګري مشر ملګري ته ویلي وه، هغه زنګ راوولی چې ته به خامخا راسې.
بیا زه ولاړم په کندهار کې مې خپل امیر قاري صاحب ګل احمد عبیده د هغه په اجازه باندې دغسې مې اجازه واخیستل بیا رالم دلته. ننګرهار دې څنګه انتخاب کړو؟ ننګرهار خو داسې و هلته زما سره ډېر ملګري راسره ول د بندیان چې به هلته سره ناست نو خو بل کار نه و ښه که ته یې لاس وي ته چې شي کوې بس عادي به خپل ما بس و نه زه که یې لاس وم یو بل زه به دوکان کوم بل زه که یې لاس وم زه به زمینداري کوم بل زه که یې لاس وم مجاهد به یم دغه خبرې به کولې ما چې به چا پوښتنه وکړه که امارت راغلی ته یې لاس وي ته چېرې ځې ما زه ځم ننګرهار ته بس هر وخت به مې دا ویل هغه الله جل جلاله داسې نصیب هم کړی و چې د رایې لاس وم هلته خپله دغه مو لا نه وه ختمه سوې مېلمستیا ده قریبانو سره مو هغه مو لا نه وه کړې دلته شیخ صاحب راوغوښتلم د امیر څه مې اجازه واخیسته ما زه هلته ځم ستا اجازه ده بالکل مې اجازه ده نو بیا رالم دلته مې وظیفه شروع شوله همدا یم چې د اوس پورې هم همدلته یم چې بس دغه د قومندانۍ ویاندویي استاد دغه فعالیت به ته کوې ما ورته وویل ما زه دا کرول چې ولاړ یم عجبه ښه خوند راکوي ویل نه بس ما ستا امر دی بس ما قبول دی د هغه وخت چې پر دې وظیفه ټاکل سوی یم همدلته یم همدغه مې وظیفه ده بیا شیخ صاحب بدل څه الحاج مولوي محمد فرید عمر صاحب رالی اوس هم د هغه سره یم همدلته یم په دغه ځای کې هم همدا مې وظیفه دنده تر اوسه هم چې کومه دنده کړې ده مسؤلین هغه ستاسې د ارګان اړوند او ولسونه څومره خوښ دي ستاسو دغه کړو فعالیتونو نه؟ نو الحمدلله موږ خو خپل وس کړی دي ځکه چې اول د وارې دغه ادارې ته چې زه معرفي شوم الحمدلله فعالیت خو مو خپل وس چې دی په ځای کې چې یو څه سوي یو پیښه سوي هغه پر وخت د رسنیو سره شریکه کړې ده د مسؤلینو سره مو شریکه کړې ده وزارت ته مو لېږلې ده په عامو ګروپانو کې مو نشر کړې ده چې خلک خبر سوي دي نو الحمدلله چې شیخ صاحب دلته و هغه هم خوشحاله و او دا رقم اوس چې مو کوم امیر دی الحاج مولوي محمد فرید عمر صاحب الحمدلله خوشحاله دي. وروستی پیغام مو څه دی؟ وروستی پیغام خو مو دا دی چې موږ مخکې هم د دې ولس لپاره د دې افغانستان لپاره د دې اسلام لپاره سر قرباني کړی وو پر ځان باندې مو زخم بند شهادت قبول وو اوس مو هم قبول دی لکه څنګه چې په څونې قربانۍ باندې دغه اسلامي شرعي نظام قایم سوی دی راغلی دی امنیت دی خلک خوشحاله دي خلک د شپې او د ورځې هر ځای ته چې وغواړي تلای سي راتلای سي عزت مال اولاد هر څه یې خوندي دي دا په ډېرو تکلیفو په ډېرو وینو په ډېرو د ډېرو شهیدانو د ډېرو کونډو د ژړاو د یتیمانو په ژړاو په دیو باندې راغلی دي نو اوس هم موږ همدې ته چمتو یو چې اوس هم چې هر څومره قرباني باندې دا ساتل کېږي په هغونې قرباني باندې ساتو اوس هم دې ته اماده یم چې مثال دا زما سر در دې ولس در دې افغانستان در دې اسلام اوس هم پخوا هم قربان اوس هم قربان دي او بیا به هم قربان ډېره مننه زابل سي محترم چې مرکې ته مو وخت راکړو کور مو ودان مننه الله مو ونازو الله مو خوشحاله ولره